کال ماشاءالله آباد دی دا غرو باندې بټې هم راشنه سوي دي کوچان هم بیخي ډېر راغلي دي رمې هم ورسره دي او دا زما په بیکګراونډ کې دا کور ګورئ څومره ښایسته ویو دی ډېر ښه خوند کوي و دې ځي ته ندا کلا وایي ډېره پخوانۍ کلا ښکاره کېږي ماشاءالله ښه ټیټې اوبه را روانې دي په مانده کې کلونه آباد دي الله دې نور هم آباد کړي دا باران پر دې غرو باندې سوی دي نو اوبه یې دا دې اوس را روانې په مانده کې ماشاءالله دا ویو ته وګورئ څومره ښایستې درختې کې ولاړې دي او هغه پورته وګورئ ډېر ښایسته ویو دی دا کلا د خاورو نه جوړه سوې کلا ده بریجان هم کې جوړ سوي دي و دې ځي ته ندا کلا وایي ډېره پخوانۍ کلا ښکاره کېږي او ډېر ښایسته ویو هم دی موږ نو کله چې هم داسې باران یو شی وسي دې خواته راځو د دې ځای ویو بیا ډېر زیات خوند کوي اوس هغه مخامخ غرو خواته روان یو ماشاءالله په لاره کې یو کوچنی مانده دی د هغه اوبه دا دې را روانې دي شله هغه ډیم چې شولو تالی مخ ته ډیم دی ډیم ورنک د خانزۍ ډیم کې چې ډیم دا خانزۍ ډیم کوټي غر عجبه خوند کوي د غره په لمن کې داسې پسونه روان دي خپل خوراک کې هغه بیا مخامخ ګورئ کوچان د هغو جګۍ او کوډۍ دا دي څنګ ته بیا دغه مخامخ پسونه دا دي ورته ګرځي کال ماشاءالله آباد دی دا غرو باندې بټې هم راشنه سوي دي کوچان هم بیخي ډېر راغلي دي رمې هم ورسره دي مخ ته ورته ګورو مخ ته به نور هم په مخه راسي ډېر ښایسته ویو هم دی د ډیم سره به بیا ډېر کوچان پراته دي ماشاءالله دې ویو ته وګورئ ماندله راشوه سو د غره په سر باندې څومره ښایسته خړ پړ ساده کور جوړ سوی دی الله دې د بده نظره وساتي ډېر ښایسته ویوی دی دا نو ماما نیکه ایریا د میوې د اختر دې مبارک جوړ په خیر څنګه ښه یې څنګه یې لاله ټیټ رود په در رالی ولې خوا دې دی اوبه راغلي بارانونه خاص نه دي سوي انشاءالله کال آباد دی الله دې په در وکړي الله ته به امید ساتو نه انشاءالله کېږي ښه د ماما نیکه مانده دی هغه مخامخ ډیم دی ډیم نوم څه شو ښځه ماما نیکه ډیم بوته وایي دی کمازۍ ډیم که ماما نیکه ډیم ښه موږ ته نه دی را معلوم تېر سیلاب کې مات شو دا اوس اوبه نه کې سټورېږي دې ډیم له رالو سړی اوبه به کي هغه شی هم نسته کې او دا زما په بیکګراونډ کې دا کور ګورئ څومره ښایسته ویو دی ډېر ښه خوند کوي اوس موږ داسې لوړ داسې ځو خو دلته ودرېدل سړی څه عکس بندي به وکړو د اختر دویمه ورځ ده وروره دا زما یو اکا زوی سبحان علي دی ډېر په ګیله ولوس یې ویلې نظر اندازه کړیم په ویلاګ د اختر به سهار ویلې زه دې نظر اندازه کړی یم هغو خو نه ما په دا نظر اندازه کې ما به دته ویلي ولو چې نثارو احسان الله ستا ذمواري ده ته بیا د اختر په سهار باندې راولې د کورنۍ ځوانان نور هم راغلي دوی به هم راولې خو ده وروره نه راوستی کړی ځان راورسوئ ولټ خبرې هم سي وکړې ول دا غلامان دي نو په دا باندې ما ایګنوره کوي تا له اوس ته نظر اندازه سوې منډې په دې راولې نه ته په ویلا کې نظر اندازه سوې دا کې نظر نه سوی یم دا وار ماشاءالله زموږ ستاسو خپلوان قربان ډېر راغلي وو نو ډېر راشو ته هم ته یې کړی دا چې به یو ستا اوس یو بل دغه وایي هغه هم لګیا وایي سکیورټي وایه کمرمین نو دی به وکړو ته مې کمرمین څه دا نیمۍ نیمۍ خلکو ویډیو ته جوړوه وره دا بس تا ستا کار مخ څوکه ځي یا داسې دی نن سبا ډېر بد پساو دی د اختر په شپه باندې موږ سره نه ولاړی کوټې لم نه را سره ولاړی د اختر په سهار باندې په دا باندې ما نظر کار زیات و موږ اول خدمت هم کوئ ښه دا ورځ باندې خلک دي شاته یا د ده مجبوري د ده مجبوري موږ ته معلومه ده نو شش دی یار کار ښه کار مې وکړ زه اوس ودرېږم اوس څه تصویران به در واخلم د ده دا ګیله به زه ور لرې کوم ختم بیا کوم